إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. درود شریف صاحب معاشره کې چې څومره فساد او بګار پروت دی، څومره خرابۍ طرف ته روانه ده معاشره، څومره د ګمراهۍ اسباب دي په هغې کې، د دې وجه څه ده؟ د هغې د روکتام دپاره څه کېږي او چې څه کېږي هغه څومره حده پورې فایدهمند دي چې څوک یې کوي هغه صحیح لار اختیار کړې ده که نه ده د دغې معاشرې د سمولو دپاره. عموماً چې دې حوالې سره کله دا خبره ذهن ته راشي چې هره معاشره کې ډېر فساد او بګار دی، ډېرې خرابۍ دي، ګمراه کېږي خلک، مونځ اودس نه کوي، زنا کې مبتلا دي، دروغو کې مبتلا دي، په فراډ کې مبتلا دي، په سود کې مبتلا دي، په رشوت کې مبتلا دي، د پردي مال ورته سره مال ښکاري نه، ناجایزه ظلم کې خلک مبتلا دي. د دې اسباب باندې چې سړی سوچ کوي مخې سره چې کم سړی کې هغه د دین فکر لږ ډېر وي نو هغه مخې سره دا سوچ کوي چې د دې لپاره څه ترتیب پکار دی، نو هغه بیا مختلفو ترتیبونو کوشش کوي. څوک د تحریر په شکل کې چې زما د تحریر وچلیږي د کتاب په شکل کې، د میسج په شکل کې، یا همداسې د کاغذ په شکل کې وچلیږي، یا د اخبار په شکل کې وچلیږي چې خلکو ته دا پیغام ورسیږي چې هلکه دا کار غلط دی او دا سم دی، دې باندې به جهنم ته لاړ شي او دې باندې به جنت ته ځي. څوک د هغې د دفع دپاره تقریر کوي، لکه زه اوس لګیا یم، علماء کرام لګیا دي، زما تبلیغی رونه هغه لګیا دي، د مختلف
طبقات سره تعلق ساتون کې خلق هغه لګیا دي د تقریر په ذریعہ باندې د دغه معاشري د اصلاح هغه کوشش کوي. دې سیس کې څومره حدا پورې داخله هغه کامیاب دي، معاشره کې څومره حدا پورې په حقي باندې فائدہ مرتب کیږي او څومره نه. دا سیس دی چې هغه قابل غور دی، په دې باندې څه سوچ فکر کول پکار دی. ما چې کوم آیات تلاوت کو دی آیات کې الله جل شانه یو خبره کوي چې معاشره کې فساد او بیګار او گمراهی خوره ده، د هغې اصل بنیادی وجه یو دا ده چې ته په خپله ټیک نه یې. که ته په خپله ټیک شوې صحیح معنو کې، نو الله جل شانه فرمایي لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. هغه کس چې ګمراه دی، هغه کس چې بېلاره دی، که ته واقعتا سم وي د هغه بېلارتوب د هغه ګمراهي هغه تا ته څه ضرر او نقصان هغه نه رسوي. دغه الله جل شانه ارشاد فرمایي علیکم انفسکم، لازم دی ړومبی په تاسو باندې د خپل ځان اصلاح، د خپل ځان فکر هغه کول. او دا خبره عقلی طور سره هم ډیره زیاته مضبوطه او مزیدار لګي، هغه دې لحاظ سره چې معاشره کې چې کله سړی په خپله باکردار نه او دغه خپل بنیاد هغه ټیک نه وي، نو هغه ته به خلک ګوته نیسي ضرور چې دی خو هم داسې کوي، د کیم دا خبره ده. نو دی ما څنګه هغه دین طرف ته هغه رابلي، ما زما د دینداره کولو څنګه هغه دی کوشش کوي، دی په خپله ټیک نه دی، دی دوکه کوي. نو شریعت دین خو مونږ ته وایي چې دوکه مه کوه، دی په خپله دوکه کوي. د خو پټکې والی دی، بظاهر خو دی دیندار ښکاره کوي ځان، ګیره ساتلې ده، په خپله ځان دیندار ښکاره کوي. د دې پټکي د دې سپینو کپړو او د دې تسپو په ذریعه باندې دا پیغام ورکول غواړي د معاشرې ته چې زما په شانتې شته به کامیابي. نو ملګريه هغه په زړه زړه کې وایي چې ستا په شانتې څنګه شمه، تا نه خو ګاونډي خفه دی، تا نه خو خپله مور خفه ده، تا نه خپل پلار خفه دی، هغه درنه ناراضه دي، ته خو غیبت هم کې زه سره ناست وم، ته خو دروغ هم دغه شانتې یو لوی فهرست دی د بېدینۍ چې هغه په دې انسان کې په خپله موجود وي. همدغه بنیادي سبب دی په معاشره کې د بګاړ، چې موږ د معاشرې د بګاړ کله سوچ او فکر وکړو، نو مخکې سره د هغې د اصلاح لپاره کوشش کوو، خپل ځان نه هغه هیر شي، خپل ځان نه هیر شي. په هغې باندې تقریرونه هم کوو، په هغې باندې کتابونه هم لیکو، د هغې لپاره مختلف اسباب هغه لټو چې د هغې په وجه باندې هغه معاشره هغه ټیک کړمه. زه دې معاشره دغه معاشره د هغې باوجود خرابۍ طرف ته روانه ده، بېدینۍ طرف ته هغه روانه ده. د هغې بنیادي سبب چې دی هغه دقه ټکی دی. قرآن موږ ته ذکر کړی دی علیکم انفسکم، لازم دی لومبی په خپل تاسو باندې د خپل ځان فکر، خپل ځان یوه وجه. دویم دا خبره عقلي لحاظ سره دې لحاظ سره هم مضبوطه ده چې کله په ملک کې اور بل شي، نو سړی دا کوشش کوي چې زما دا کلی بچ شي. ملک کې خو اور بل شوی دی، بیا چې کلي کې اور بل شي، سړی د خپل کور ډېر غم کوي چې ما ته به خیر شي،
چې بیا کور کې غم شي نو د فطری دا عمل دی، فطری عمل دی دا د انسان چې هغه د خپل ځان د بچاو انتهایی فکرمند دی. تاسو به ګورئ دا ډریوران کنه د بعضو هغه ویډیوګانې هغه راشي یا هغه اکسیډنټ وکړي نو هغه ډریور هلکه څه شو، ډریور غیب دی لکه نو سره د خپل ځان ډېر زیات فکر وي. دوه درېمه سره چې د امت د اصلاح سوچ او فکر کوي او خپل ځان لو دی بالفاظ دیگر یو سړی سین په مخه کړی به او هغه رانیسي بچ کوي او دې په خپل له وکړلو نو دې لحاظ سره خو فایده وکړله صحیح ده چې بلې بچ کړلو، خو دې لحاظ سره انتهایی نقصان وکړو چې خپل ځان یې تباه کړلو، خپل ځان یې غرق کړلو. یو لحاظ سره خو فایده وکړله خو بل لحاظ سره هغه عظیم نقصان وکړلو. فکر لومبه هغه دا دی چې خپل ځان لومبه مضبوط کا، لومبه واقعتا دیندار کا، ظاهرا دینداری نه، ظاهری دینداری نه. د ظاهره دینداري آثار خو بکره نه کله صحابه کرامو میټاول او لري کول به د شپې تهجد کوي، جاړي الله جل شانه د مینت او زاری کوي، سحر په مخ باندې واز د وਹੀ په دې وجه باندې چې چاته زما د مخ سپیرواله او خړواله ظاهر نشي چې د بیګا د شپرونه کړي د زکه په دې مخ باندې د شپې د رونوالي هغه اثرات ښکاري. زه هم مخ سره یو دوه رکعاته منځ کوم نو حالت او کیفیت می دا جوړ شوی چې خزه کې می څوک کینی نه نو دا حالت او کیفیت می مخ سره جوړ شي چې ته زما تهجد پته نشته لکه ته پته لګیدلې وي یا زما د نفل او تلاوت ته پته لګیدلې نو دې خزه کې به کینولې. صحابه کرام سره دا سیس انتهایی په عروج باندې و، عجیب خلق. اول بنو د دوار جانو سردار د هغه تربیت کولو، ناشنا خلک تیار کړی، صاف ستر اوریجنل خلک. سه دوار جانو سردار نن سبا د پاکانو نیکانو په مجلس کې انسان کینی سہالت او کیفیت هغه جوړیږي. نیک مجلس کې سره کینی سہالت او کیفیت جوړیږي. چې دوار جانو سردار په مجلس کې صحابه کرام ناسو سہالت او کیفیت، ټول مال د الله په لار کې صدقه کولو ته تیارو او دغه شانتي سرور کولو ته تیارو. عملي ته سره ثبوت هغه خدای دی، خپل اولاد ته تیارو. څلور بچي مړ کیږي، خاون مړ کیږي، وې دوه جانو سردار حالت ته پوس کې چې هغه څنګه حالت کې هر څه ته تیار. عجیب تربیت یې کړو. دغه صحابه کرامو سره د خپل ځان انتهایی فکر ورومبه د خپل ځان د دقه زنه به معاشره هغه جوړیږي. واعظ او نصیحت، تحریر او تقریر د خپل ځبني ضروري او لازمي دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تقریر کړی دی، نبی علیہ السلام خطوط استولی دي، قرآن تحریر دی، احادیث مبارکه تحریر دی. دا ټول سيزونه په خپل ځبني کارامت سيزونه دي. او که دا ټول سيزونه وي او په خپل ځان په خپل ټیک نه وي نو د حضرت مفتی صاحب خبره دي ته نام نهاد دیندار ویل کېږي، دي ته برای نام دیندار ویل کېږي. دومدک نام نهاد دیندار نه به بیا بيدینی ډیره خوريږي په نسبت د هغه بيدینه چې هغه مشهور دی په خپل بيدینه کې. د دې وجه ته لږ وروسته خیمه، د دې وجه ته لږ وروسته خیمه. حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ دی، سدلوی پای صحابي اوازونه کې نافق حنظله، حنظله خو منافق شو، نافق حنظله. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولی ویل نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس یو، یو حالت او کیفیت، یو پوزیشن
مرګ راته یادي، جنت راته یادي، دوزخ راته یادي، ګویا چې د سترګو ته مخې ته غړېږي چې خپل ځمکو سره یوځای شو، خپل جیدادونو سره یوځای شو، ښځو او بچو سره یوځای شو. د نبی علیه الصلاة والسلام هغه خبرې ډېرې رانه هېرې شي چې کوم د نبی علیه الصلاة والسلام په مجلس کې کوم حالت او کیفیت هغه باقي پاتې نه شي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي دا څیز خو ما سره هم دی. دا هغه بنیادي پوینټ دی، مرکزي نقطه ده چې دغه ځای کې خو د خپل مسلمان رور، د خپل اهل و عیال، د خپل بچي انتهایی فکر انتهایی ضروري او لازمي دی. سړی ورسره ډېر زیات زړه خوړلی کېږي، د خپل اولاد سره، د خپل وروڼو خویندو سره، همدغه شان د خپل ګاونډ سره، مسلمان سره، کافر سره، د ټولو سره سړی زړه خوړلی کېږي. او که نه خوړلی کېږي دا سړی خو بیا ما په خیال باندې ډېر کمې درجې ایمان والا دی چې دا زړه یې نه خوږېږي. سپي باندې اور بلیږي هغه سړی نشي برداشت کولی، مسلمان رور بلکې نفس انسان هغه به څنګه سړی جهنم ته هغه د تلو به سړی برداشت کړي. خو بنیادي نقطه هغه خدا ده، د هغې نه مخکې د خپل ځان دی. څه شی دی؟ د خپل ځان. دا هم د الله بنده دی که نه؟ دا هم انسان دی. په ده هم رحم کول پکار دی که نه؟ په ده هم رحم کول پکار دی. ستا بچی چې بیمار وي، سړي تا ته به تکلیف وي، هغه ته چې کوم تکلیف وي هغه تا ته نه دی، تا ته نه دی، ځکه چې هغه باندې عملي طور سره هغه تکلیف او ته به هغه یې ښودلی شوې ده. ستا کور والا دغه شانتې حال دی. که تا باندې خپله تکلیف وي هغه ته به هغه شانتې تکلیف نه بیا، ځکه ګوته ستا کټ شوې ده، لاس ستا کټ شوی دی، اکسیډنټ تا کړی دی، هغه نقصان هغه عملي طور سره درد ته برداشت کوي. نو د خپل ځان هو غم کول پکار دی، خو انتهایی ضروري او لازمي شیز دی. حضرت علی رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته چې دا حالت او کیفیت خو زمام دی. وایي چې دوه جانو سردار له هغه ورش، دوه جانو سردار ته هغه راغله ورته ویل چې حضور زمون خدای شانتي حالت او کیفیت دی. اوس د عام منافقینو حال دا چې هغه صفا ستره اوریجنل منافقانو په ځل کې کفر او ظاهري مسلمانی ښکارا کوله، نو دې په ځل کې کفر نشته دی، دا واقعیت مسلمانانو. خو غم وسره د سنې چې الته کې د منافقینو حالت هغه زمام جوړ شي. زه که سود کومه، که جواری کومه، که دروغ وایم، که دوکه کومه، خو ګیره مې پرېښې ده، بس دا ټول دلته ګیرې لاندې دلته کې پټ دي، هر څه جایز دي. ماته دین ته نقصان نه رسوي، نو معاشرې ته نقصان نه رسوي. نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل، اصلاح فرمایي ده هغه چې حنزله دا کوم حالت او کیفیت چې ستاسو دلته کې زمونږ په مجلس کې وي کله برقرار پاتې شي او بهر هم دغه صورتحال وي، نو تاسو سره به تاسو په بسترو باندې په لارو کوڅو کې فرشتي ستړي مشي او لاس ملاول شروع کی. خو حنزله دا کیفیت او حالت په انسان باندې کله نه کله راځي، او کله نه کله مطلب دا چې زما په مجلس کې ناسي، دا همیشه د پاره نه. غرض دا چې دوه جانو سردار په مجلس کې یو سړی ناسي، دا به کوم پوزیشن. ما ته ویل چې عام یو مجلس کې سړی کینی، د ذکر مجلسي، هغه د تقریر مجلسي، د مون تبلیغ ولا ملګرو سره هغه سړی کینی، هغه ټیم کې سړی باندې سخت کیفیت او حالت هغه پروتي. دوه جانو سردار داغه په مجلس کې صحابه کرام ناس نو حالت او کیفیت پي، نو دا که برقرار بهر پاتې شي او تسلسل سره یې، نو بیا د حالت او کیفیت او پوزیشن هم د فرشتو پوزیشن ته ګویا چې ورسېدلو، یو فرشته د بلې فرشتې سره بیا ملاویږي خامخا. صحابه کرام سره د خپل ځان د اصلاح انتهایی زیات فکر او د خپل ځان انتهایی وسره غم او زه ته لنډوک یو خبر وکم. لنډ بظاهر زه دیندار یم، حقیقت کې را سره دینداری نشته ده، ځکه دین خدا سي یو سیز نه چې هغه یو څو سیزونه دی هغه باندې عمل کوه
باقی خپل منمانی کوه. که دغه دین په دغه طریقه باندې مونږ خپل کړی د الله په ذات باندې قسم زه خو د خپل ځان متعلق دا وایم چې زه د نور خلقو دین ته راتګ دپاره رکاوټ یم. زه د ذات خود مولوي صاحب پټکیا خو دیواله دی تا سره خو زما بله ورځ یو معامله راغلی وه هغه سود سودا په هغې کې خو تا د دواړو جانو سردار چې کومه رویه هغه رویه خو دې ما سره نه وه خپله کړې. دین خو دغه ځای دی که نه ستا د اوچته پنسو نه او ستا د تهجدو نه هغه نه متاثره کېږي. هندوستان ته یو انګریز راځي د هندوستان کې دین څنګه خور شو په دې باندې د هغه ریسرچ و تحقیق یو په دې باندې دین چا خور کړل په هندوستان کې په کومه طریقه باندې هندوستان کې دین خور شو. دې نه راپورټ وړي هلته کې راپورټ دا وړي چې هندوستان کې دوه قسمه خلکو دین هغه خور کړل یو تاجرانو او یو صوفیه حضرات. زمونږ څومره اکابرین چې دي یاد وساتئ که هغه د مدرسې د شعبې سره تعلق ساتي که هغه د درس و تدریس او مدرسې سره تعلق ساتي که هغه د جهاد سره تعلق ساتي که هغه د تبلیغ سره تعلق ساتي که د کومې شعبې د دین سره هغه تعلق هغه ساتي اب کلک صوفي همي. زمونږ مولانا الیاس رحمه الله 42 شاگردانو د مولانا حسین احمد بلنی رحمه الله پای کې یو مولانا الیاس رحمه الله هم مولانا حسین احمد بلنی صاحب وایي تاسو کې 200 کسانو یو کس داسې دی چې هغه نه الله جل شانو ډېر د لوی د دین کار اخلي به سموده تېره شوله. مولانا الیاس رحمه الله د تبلیغ د مروجه ترتیب هغه شروع کړ. نو مولانا حسین احمد بن رحمه الله چې د مولانا الیاس صاحب د دور حدیث استاد دی هغه ورته وایي چې مولانا الیاس نے وہ میدان مار لیا. مولانا الیاس هغه میدان څه کولو میدان یې ووالو بس همدقه سړی غوښ. مولانا الیاس رحمه الله څه وایي زه د دیندارو خلکو یو جماعت ځان سره بوزم په ګش باندې لاړ شم نو انت چې واپس راشم نو په زړه مې اثر وي. د په زړه اثر ولې غورځېږي لکه چې څنګه دوبي د بل چا کپړې هغه وینځي یا زنانه زمون کپړې وینځي او په هغې کپړو وینځلو دوران کې د هغې کپړې ګنده شي دقه شان چې د بل چا د اصلاح فکر کې ستا په زړه به اثر غورځېږي. مونږ چونکې سړی چې په خپله کپړې ګندوي نو که هغه نور هم ګنده شي پته یې نه لګېږي چې د کومو خلکو کپړې پاکي هغې باندې چې ګندګي لګېږي نو بیا هغې ته پته لګي چې او زما کپړې ګنده شولې. زموږ زړونه بالکل چونکې موږ ته اندازه نه کېږي نو په دې وجه باندې مولانا الیاس رحمه الله بیا فرمایي چې لاړ شم د رایپور شریف خانقاه کې اعتکاف وکم یا یو 3 ورځې تېرې کړم هلته کې نفل اعتکاف وکم نو کم اثرات او کدورت او خړوالی چې هغه راغلی زه به نن تاسو ته ووایم د بعضو خلکو په ملاقات باندې سړی بوجداره کېږي که نه کېږي په همدقه څیز چې هغه د بېلمازو سره ضروري دی ملاقات هم ضروري دی ملاوېدل هم ضروري دی د هغوی د اصلاح فکر هم ضروري دی خو ستا په زړه باندې به اثر وي. دلته کې بیا د خپل ځان غم دی سکس ویل دی بلډوزر دی ډېر غټ کار کوي د تیلو ټینکر دی ډېر غټ کار کوي ډېر غټ تیل وړي خو خپله هم پکې تیل هغې کې موجود وي که هغه کې تیل نه موجوده باندې به چابي هم ته ونه کړه سره دی نه چې ډېر تیل وړي که سړی په خپله سټیم نه د هغه مضبوطه نه او خپله دینداره نه هغه دین به نه خورېږي ملګري بیانېږي به خو خورېږي به نه سړی به دینداره کېږي نه نو دوه نقصانه شول.
یو د خپل ځان نقصان شو، د خپل ځان فکرونه شول، خپل ځان فکرونه شو چې زه څومره وبو کې ما جبه مې سمه ده کنه ده، جبه مې دیندار ده، مسلمانه ده واقعیتاً کنه، غوږ مې مسلمان دی کنه ده، سترګې مې صحیح مسلمان دي کنه دي مسلمان، لاس مې صحیح مسلمان دی کنه دی مسلمان، زړه مې صحیح مسلمان دی کنه، خپې مې صحیح مسلمان دي کنه. ډېر شیزونه دي، په ډېرو شیزونو کې د خپل ځان فکر کول دي، خپل ځان دی معاشره به دغه ځای نه سمېږي. نو که بیا زما په خیال باندې ډېر تقریرونه نشي، ډېر بیانونه نشي، زما تاسو سره وعده ده، بلکې دا د تجربې نه خبره ثابته ده، د دومره اوږده تقریرونه چې موږ هغه کوو، د نبی صلی الله علیه وسلم زندگی هغه تاسو وګورئ، دومره اوږده تقریرونه یې کړي دي، د صحابه کرامو زندگی هغه تاسو وګورئ چې دومره اوږده تقریرونه یې کړي دي، مو خو زړه وچاودلو، دا ولې ما خپل کردار سم نه دی، زه لګیا یم او هغه راپورې اړکړه کې خان دي چې مولوي صاحب پټکیا دیواله دی هسې لګیا یم نه، زه دې پېژنم نه، زه دې ډېر ښه پېژنم. صحابه کرام به یو ټکی کوله، صرف کن مثلنا، زمونږ په شانته شي بس. په څه کې زمونږ په شانته شي؟ په مانځه کې، په اودس کې، په پنسو چتولو کې، په ذکر کولو کې، په تلاوت کولو کې، په جهاد کې، په تبلیغ کې، په گاون کې، په سود نه کولو کې، په رشوت نه کولو کې، جب صحیح کنټرول کولو کې، دماغ او صلاحیتونه په صحیح طریقه باندې استعمالولو کې، غوږ باندې خراب سيزونه نه اورېدو په صورت کې، ډېر شیزونه دي. نو دغه سړی دغه انګریزي چې دین یو د قسم خلکو هغه خور کړو. نن زما په اجتماع کې، اجتماع ته زه خبرې کوم، یو بیان راشي، بل بیان راشي، دوه دار بیان وشي، بل 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 بیان وشي، دا عمل اسمه هو نه دی معلوم. ذکر وکاوخه ټیک شو، ذکر خو ته وخه کنه، تلاوت په یو ټکی باندې ثواب ملاميږي 10 درجه، نو تلاوت ماحول وته جوړ کړه کړی، شپږ رکعات نفل د ماخام نه پس اوابینو باندې جنت کې محل جوړیږي. خالي په تقریر دی کړه خبره ختم، عملي تور سره یو کنه. سورۃ الواقعه چې څوک وایي هغه به نه غریب کیږي، عملي تور سره تم وکړه. سورۃ یاسین چې څوک سحر وایي نو داغه به ټول ورځ کارونه برابر شي. خالي په تقریر وکم ځه کنه ویل بغواړي تب اوکې دا کار نه، بل به وګوري چې دا خو کی وی کول بخپلا. سورۃ الملک تماسخطن مانځنه بعد وایا، عذاب قبر به دنه کیږي، خالی بو وایا بس تقریر وکا بس دې نه کی دین باندې راځي، سوال نه پیدا کیږي چې دین راشي، خپل ځان باندې بلاګو کی. زما چې رومبه کوم ځای کې تعلق وو لنی ماماف کې زه ډېر زیات انتهایی کمزور یم، خپل ځان ماته ډېر ښه معلوم دی. زه چې تقریر وکم نو ډېر مې زړه ډکې زه یم چې وجاړم ځان سره. تقریر کې کله ناکله یو کیفیت پیدا کېږي، ځان داسې محسوسېږي چې ګنې زه د دې نه ښه یم، دا چې کوم خلک ماته ناست دي. تقریر کول داسې آسان کار نه دی چې بس حضرت علي رحمه الله وایي فی الحال نه ټول مسلمانان بهتر دي، په آینده کې رانه ټول کافران هم بهتر دي. څه پته لګي کافرانو ته اسلام ملو شي او دنیا نه بې دینه لاړ شي. دا انګريز خبره مې عرض کوله چې هغه ول دین دوه قسمه خلکو خور کړو، یو تاجرانو بل صوفیای کرامو. صوفیا چې کله دي کنه یو خو روایتي صوفیا دي،
ما خبره عرض کوله د خپل ځان دې له خبرې له واپس راځم. هغه دوران کې بل یو حالت او کیفیت ما کتلو په بعض ملګرو کې چې کم حضرت سره زما تعلق وو، نو هغه به شعر روایتي بوتللو لا بړولتا لاره کې به مخندل روخاندل، هغه طرف ته به مخندل روخاندل. حضرت صاحب سره ملاو شو، هغه ډیر لوی سړی و. انت چې کوم ترتیب چلیدلو با تقریر به وشلو، دوادار تقریر به وشلو، سم مزاج به ورکړ شو. دا غینه پس چې سړی دلته کې راشي به څه کوي؟ هیڅ چلمونه شو، بس لاړ شي اجتماع ته، اول ته کې هغه تقریر ووره او واپس راشي. ته کې څه انقلاب راغی خپل ته په خپل وسکه کنه سبب تم داسې تقریر کې او بس د خلکو د اصلاح فکر وکې او سوچ وکې چې د خلک سم شي، بس ته په خپل خپل سمېږي. کله په خپل سمېږي ته تاکي په خپل کله دین راځي او دین ته څه وېس شي. تا تلاوت دی وسه د دین نه، ذکر دی واسه، نفلی ملز دی واسه، په دې فرضي ملز کې د خشوع نشته ده، جبه دې سم نه ده، سترګې دې سم نه دي، غوږ دې سم نه ده، معاملات دې سم نه دي، سود کې رشوت کې وعده دې برابر نه ده، شریعت برابر، جنازه دې نه برابر، مړ دې نه ده برابر، ژوند دې نه ده برابر، مریض بیمار پرسی دې نه ده برابر. دین بیا څه شي شولو؟ دین څه شي شولو بیا؟ نو بیچینی بوا لا برم رابنم بیچینی بوا تالاش کیوما الله جل شانه محض فضل و کرم تالاش کیوما چې دا شیخ سمې نه خو دا سم نه دی دا کار. الله دې ما معاف کړي په خبره باندې. هندوستان کې دغه سړی واپس وړي. صوفیای کرام څه کوي؟ یو خو روایتي صوفیا دي چې هغوی ته په ورثه کې او په میراث کې یو ګدنشینی ملو شوی ده، شکرانی دي، ویخته پرې ده، پټکی دي، خلک دم درحال راځي، تعویز ورکوه بس غلی غونډې بس شکرانه درکې او بس ټیک کار روان دي. څه چل دی؟ پیری مریدی ده. څه شی دی؟ صوفیا دی، صوفي دی. لکه په لاره باندې تللی د صوفیا چې ګپ دی صوفي توبه ځان سمول څه ګپ دی. د بل د اصلاح فکر کول، د بل چا لپاره سم خبر کول ډیر آسان دي. چې سم شته خبره ختم. خپل ځان باندې خپکې د خپل ځان باندې دغه دوه جنو سردار فرمایي رجعنا من الجهاد الاكبر الى الجهاد من جهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. نبی صلی الله علیه وسلم یو غزوین واپس کیږي، فرمایي موږ رجوع کړه واپس شو د جهاد اکبر نه جهاد اصغر نه جهاد اکبر طرف ته، ورکوټي جهاد نرالو غټ جهاد طرف ته. غټ جهاد څه شه دی؟ ورکوټي جهاد څه شه دی؟ غټ جهاد ورکوټي جهاد د کافر سره جهاد دی، ته ورکوټي جهاد ویل کیږي. غټ جهاد ترالو خپل نفس سره مجاهده کول، خپل نفس سره باندې خپل خودل دي، خپل نفس باندې چاړه کړل، خپل نفس پازابون دي، خپل نفس خبره نه دي منل. ناجایز او حسکه جایز خبرې بعض علماء وایي نه من، بعض جایز خبره به نه من. او دي صوفیای کرام او ساجيبه جيبه خبرې لیکلي دي و چې کله دا نفس سمم شو کنه بیا ولنه کله سزا ورکوا او ته چې تا مخکې ولې دې سې کړی سزا په کومه طریقه ورکې؟ روجي نیسا نفس په ته وایي چې دا صدقه مو ورکوا، صدقه ورکا، زور په ورشي. نو نفس ته خوشاله ونه په مزاج کې په هر وخت کې په دغه موډ کې ما نفس ته کله سزا ورکړې ده، نفس مې کله دباو کړی دی، هیڅ مزاج مې په دې حواله نه دی جوړ. نو صوفیای کرام روایتي صوفي نه واقعیتاً چې هغه دین چې کوم وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې تدوی هغه عملی تور سره په خپل ځان کې وردن نه کړی، اسی ویل نه وی هغه واقعیتاً موجود وی ښکاری پکې.
دا وی خواله چې کله سړی راځي او ګوري را ګوري او دا مغه دې کان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا کار کولو دا به هم کولو مزل به هم دسی کولو ډوډۍ ته ناستم دې طریقې سره وا ډوډۍ به په دریو کو ته باندې خورله ای باندې چړپ به نه کوله حرس سره به ډوډۍ نه خورله دا مغه کست د رسول الله په شان دې ډوډۍ خوري دا هغه نه مخ سره هغه اثر اخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې داسې تللو هغه په نظر داسې کولو او خبرو انداز داسې و مخ سره به اثر اخلي راغی نه دا مغه سره کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې کومه په خپل په ما کې نشته ده نو دین به خوري دین به نه خوري که خوريږي روایتي دین به خوريږي روح به په هغه کې نه وي روح به په هغه کې نه وي نو هغه چې دین یو دې قسم خلکو خور دویم دین تاجرانو خور کړو تاجرانو دین څنګه خور کړو زمون دین خو یوازې مونږ نه دی یوازې زکات نه دی یوازې حج نه دی یوازې روزه نه ده زما دین خو ډېره حصہ درې حصې هغه معاملات دي درې حصې دین چې دی هغه زما معاملات دي هغه دین څنګه خور کړو هغه تاجر چې رښتینی وي داغه حشر به د انبیاء سره کېږي صدیقین سره کېږي شهدا سره کېږي صالحین سره چې طالبانو سره کله کله غپ لګم اسناس یې زما سبقون باندې څه کوي تاسو لا شي پیسې وګټئ حشر به د انبیاء سره صدیقین او شهدا سره دنیا کې مخار پرک ګرځيږي پیسې د سره نشته ده او آخرت هم د سینې چې ګډ وډ ني اخلاص هم ني صحیح طریقې سره کارونه کې آخرت هم برباد نشي پیسې وګټئ یو ټکی وکړئ صرف رښتیا به وې په تجارت کې د دوه جنو سردار فرمایي د حشر به د انبیاء سره کېږي مزي وکړي دلتم په گاډي کې ګرځا دلتم خپه هزار چوا دلتم خصادر او خ کپڑے واچوا او التدم حشر د انبیاء او صدیقین او شهدا سره کېږي او دروغ باندې بس یو شي نه ځان بچ دروغ باندې یو کس تاجر راته په دې معاشره کې پیش کتا یو بازار راته اوخه چې هلته کې زلال شمه یو غیر مسلم سره راغله دی او هغه ته زوې ما چې ته مسلمان شه یا هغه مسلمانېږي او غوي چې ماته یو داس یو بازار اوخه چې هلته کې د مسلمانانو د اسلام مطابق هغه تجارت کوي چې دا غوینه زی ذکرم به خپل ملک تلار شم یا دا غوینه زان زه متاثر شم چې زه اسلام او دین قبول کوم زه ته کوم بازار اوخم کوم بازار وته اوخم کوم ځای کې مسلمانان دا شاپر کې تیار اچولې دي شاپر کې تیار فروټ اچولې دي زه چې پیسې د جیب نه روباسم هغه ما ته تلی هغه زما شاپر چې کم ما پکې اچولې دي هغه سکی یو طرف ته کوي څه دوکي سره او غبل شاپر څخه مال راکړي دین د غزنه شروع کیږي دا ویډیوګانی کیږي دا بهر ملکونو کې هم چلیږي دا مسلمان دی دسی مسلمان شمزه ځکه تاسو وختي مارزه کولو دې پټکی سره د الله په ذات قسم زما حالت او کیفیت کرنا کړه دا جوړیږي دا فکر پکار دی چې زه خو د غیر مسلمانو لپاره رکاوټ نیم د هغوی د دین یا بظاهر دیندار یم زه بظاهر دیندار یم دا کم خلق چې فسق او فجور کې مبتلا دي کم خلق چې فسق او فجور کې مبتلا دي دا ولی دین ته ناراضي دا دین ته ولی ناراضي دې لپاره حضور رکاوټ نه یم دا بنیاد ده دا بنیاد چې سم ني قطعا مکار نه کوي خپل ځان سره هم زیاته ده معاشري سره ظلم او زیاته ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ ته رانیزي کی او ته چې نور خدانه تاسو نه کوم چې منافقین کم خودونه راته چې زه د منافقینو په لیست کې یم کني الله غپې لګولو وسره ها ځان وته خودلو موږ یې سیمه ځان خې خدای ته پته ده چې زه دیندار یم کنه د رښتینو د حالت او کیفیت په هغه باندې
چې د ځان فکر او خطر او سره چې د سینې چې حذیفه ابن الیمان ته زما څه خودلې زما د منافقت حالت مته خودلې منظم کوم او دسم کوم ځان ته بظاهر دیندار مخکاري حقیقت کې دینداری نشته ده خپل ځان فکر را سره نشته ده نغه ټول چې نته د منافق نو څه به کوله حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ چې په کومه جنازه کې نو شریک دی هم پکې نه شریک کېدل دی هم پکې نه شریک ځکه هغه ته پته و چې دا سړی منافق دی حذیفه رضی الله هغه ته رازدار صحابي وویل کېدلو هغه ته نبی علیہ السلام یو منافق خودلو بلکې تر قیامت پورې څومره فتنې چې راځي او څومره فسادات چې راځي که هغه ورکوټه فتنه ده که غټه فتنه ده او د هغې سرغونه او د هغې څومره افراد چې شامل دي ټول فضل اعمال کې شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمه الله د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه په حالاتو کې هغه لیکلي دي ټول ذکر کړی و خپل ځان فکر وکړه ذنون مصری رحمت الله علیه ته قوم راغی وجبه باران نکېږي تاسو دعا وکړئ نو ته چې دعا کول پکار دي دعا وکړو خو دا قتل پکار دي چې د باران نه کېدو اسباب څه شي نو د باران نه کېدو اسباب چې د قران په خپل ذکر کړی دي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا دلنا بخنه وغواړي بخنه په سبا نه غوسه لکې په ګناهونو باندې معلومه ده شول چې د باران نه کېدلو بنیادی سبب د الله جل شانه نه بغاوت ته ګناهونه دي نو زه چې ما پتا شو کې ډېر زیات ګناهګار یم ظنون مصری رحمت الله علیه ورته ویل زبر دې کړی نو وزما پتا شو باران نشي ظنون مصری رحمت الله علیه د لوړې پای بزرگ او لوی عالم دین تر شوی د الله ولی تر شوی زه محترمو هر زمیدار کول تاسو ته چې خپل ځان لومبه فکر دی لومبه فکر د خپل ځان واقعاتن دیندار کول دي نام نهاد ظاهری دینداری نه پسو شیزونو کې دیندار او نور دیندار نه دې سره به بيدینی پیلاویږي دین بنه پیلاویږي دا زما هغه دویمه خبر و چې ابتدا کې مې ته ویل چې ورسته تکوم په دې ته دلیل هم یم یو څلې ده هغه دیندار دی ګیره پرې خدا او دکاندار دی موږ ته چې لکه فلان کې هغه سودا اخلا هغه خلق را بلی دین طرف ته خلق دین طرف ته هغه را بلی نو هغه ګیره پرې خدا هغه دته دا دعوت ورکول غواړي چې تم ګیره پرې ده هغه وسره دکاندار هم دلته کې نو هغه ته کې دکاندار دویم نمبر سیزینګ ورکول دوکه ولته کې وسره وکړه نو دا خیال کوي دا کم سړی چې د هغه نه سودا کوي چې یاره د دې ګیره سره دا دوکم چلی دی شي اس نقصان نشو اس مسله نشوله هغه مکه شان کې تاثر اخلي هغه نه هغه شی را منتقل شلو دته دا سیز برف طرف ته هغه راځي دی خو هغه دروغ وایي هغه دوکه کوي هغه تکي غوګونو کې هنفري ورکړي د بظاهر او خلک مسجد ته هغه را بلی دینداري ته را بلی د بدون منی کوي تقریر وته کوي خپلم دروغ وایي نو دا اثر اخلي چې دا کارم ټیک دی خود کدا کار وسره کیته نو دا څه نقصان نه رسي دا وسره ټیک دی ګور هغه ته څه نقصان نه رسوله هغه باندې میس چلو نشلو سبب مرشي اعلان به د مسلمانانو په جمعات کې وشي فلان کې ورته فلان کې مړ دی فلان کې ځای کې جنازه ده مسلمانان را جمع شلو مسلمانانو په دې کې دفن شلو چامونه ویل چې لکه د دروغ ویل د بیمان توپ کولو د مسلمانانو په دې کې مدفن کوي په دې جنازه نه کوي یو قسم به کارونه کړلو نو شی روان دي موږ شانتي ور دي کور کو موږ روان دي کوم د چې دینداری راغله ناراضي کته سورا والصلا کله ژوندوم بیا مليګری کېونی سه اومه جقاوي بلېګری دا خپل ځان خبره نه کومه دا قرآن پیغام دی دا حدیث پیغام دی موږ د خپل ځان فکر وکړو
خپل ځان به مضبوطه، خپل ځان به کلکه. دوه جنو سردار په خپل مضبوط ترين په یو خبره کې هم د کافر سره کمپرومایز نو. ودو لو تدهنوا فيدهنون. اے پیغمبره دا کافرانو خواهش ده چې د دین په معاملې کې تلک مداهنت نه کار واخله، لکه چشم پوشۍ نه کار واخله. زه د مولوي صاحب نن ګیلمن یم، زه د مولوي صاحب نه ګیلمن یم. د خپل امامته فکر کوي او دین خبره چې په کومه طریقه باندې دی مختلف ته په سترګو کې سترګې چولې هغه وته نه کوي. څه شي خپل امامته فکر دی سره رکا زما امامتي شکر دی نشته، زه امامتي زما شکر دی امامتي نشته، مال امامتي اړواله ده. دا خبر په سپیکر پتن لګي سم او کنه ما سم ما بس ما وکړل. اوس وجه اندقي انت کې بدیر امور کې مداهنت بکې چې شم پوشي بکې سره خپنه شي دانه شي تنخواه ورانه کې او مسله به جوړ شي امامتي به خراب شي. لکه دین خدا نه ده، دین خو مسلمان مولوی صاحب تاتا والا شوه ده، دی په خپل خبره نشو کولای د قران او د حدیثه یعنی له تاته اجتم نو ده سره دا خو تاتا والا شوه ده. دې کې څنګه مداهنت کېتا، دې کې څنګه چشم پوشي کې، دې کې هغه طریقه ته څنګه اختیاري چې الته کې هغه دین د بوشي او خبره صحیح طریقې سره دغه په سمج کې را نشي. دا درست نه ده، دین سره ظلم دی. مې پیغمبره د دې دا کوشش دی چې هغه څه کوي ستا متعلق دا و چې دې مداهنت دې په خپل خبره کې لږ سستی وکړي، مختلفو طریقو سره هغه تارچ کیږي چې ته توحید خبره مکوه، ته د الله جل شانه یوالي خبره مکوه. زمونږ د بوتانو متعلق هم سنه سمنه من سره نه هکو مضبوط ولاړ دی. په خپل عمل سره ګوندیتوب هم ثابتوي، زه داسې ګوندی ما په خپل عمل سره پاک دامنی هم ثابتوي. تاسو ته یو اخیری خبره وکم. ابو سفیان سے په هغه وخت کې په حالت کفر کې دی. ایران تزید هرقل بادشاہ نوم تاسو اوریدلی دا مشهور بادشاہ دی کافر دی. هرقل بادشاہ ته یو څه تاسو کې کیسه وکړه ده خو څنګه حالت کې کینه تاسو پته شته. هرقل بادشاہ دلته کینه خپل ځان د مخه ته شاته هغه نور ملګری کینه دې د پاره کینه د نور ملګری چې د ابو سفیان صاحب نه تاسو کې رضی الله تعالی عنہ څخه چې رسول اسلام راوړل د فتح مکه په موقع باندې چې هغه پیغمبر متعلق ته پوره تاسو کې چې هغه څه کارونه کوي. نو هرقل ابو سفیان وای ما دروغ نشو ویلې په د موقع باندې. یو خو دې د وجنه چې هرقل بادشاہ د نورو کسانو ته ویل کده دروغ ویل کنه نو تاسو به د شانه دا څنګه ده نو شانه چې سړی आवाज وکړي او د شای یا خبره نو هغه ته پته نه لګي چې دا आवाज چا وکړو. ډیر خيار سره هرقل نو هغه ته تاسو کوي چې څنګه سره د ملګری سیوا کیږي کمیږي. نو د حق جماعت نه خدای چې د دې ابتدا به هغه ډیره کمزوري کی आवाज دې بعد 2 شو 3 شو 4 شو 15 شو ابتدا کې فصل هم کمزوري غټيږي جوړي مضبوطي شي. څنګه چې د ابتدا نه ډیر مجلس ډیر خلک په وزیر راشي ابا الوزي نه به حیثیت نه مضبوط نه مضبوط کم خلک چې هغه رفته په مزه باندې هغه ډیر شي. نو ډیر تاسو نه دي کړیو تاسو دمږي چې خویده تاسو نو ته یامرنا بالصدق دا ته و چې رښتیا وایي ښا په ګیره خو نه ده کنه یو کسره توخه چې 100% رښتیا وایي یو چوړی دروغم نه وایي یو کسره توخه دا دې شنو زمونږه خپل ځان سم نه ده خپل ځان فکر نه کوم خپل ځان غم را سره نشته ده
ظلم نه دی خپل ځان سره. نور څه کوي؟ عفاف، پاک دامنی. چې تا ته زه حکم کوم زه به خپله پاک دامنه یم که نه به یم، زما به سترګې ټیکي، زما باندې به په معاشره کې الزام نه، ځکه خو د نبوت نه مخکې د هغه پاکه زندګي ده، د نبوت نه بعد چې هغه دعوه لرله د نبوت نو هغه ته مخکینی زندګي هغه مخکې ثبوت کې پیش کوله چې تاسو خو ما ښه پېژنئ، زه خو په صادق او په امین باندې مشهور وم. بل درسه حکم کوي په صله رحمۍ باندې راته حکم کوي، نه پکې مونځ یادوي، نه پکې اودس یادوي، دا شیزونه پکې نه یادوي. هغه د انسان د ذات سره تعلق ساتي. د هغې په وجه باندې معاشره نه جوړېږي. معاشره چې جوړېږي هغه به دغه شانتې صفات به په خپل ځان کې هغه راولي، هغه صفاتو نه سړی متاثره کېږي، بیا هغه دین ته راځي سړی. دوه فایدې به وشي. یو بل خپل ذات مضبوطي. زما اصل کې موضوع هم دقه وه، خپل ځان فکر دی ملګریا. خپل ځان چې کله ته فکر تا سره شي، بیا چې په خپل ځان دې زړه خوږ شي، بیا به د امت فکر هم د سره پیدا شي، ځکه خو هغه سره بیا د امت فکر پیدا شو. صحابه کرام باندې لومبیا په خپل ذات باندې مهنت هغه شوی دی، بیا په هغوی کې دغه طلب پیدا شوی. دلته کې اصحاب بابا ته هغه راغلي دي، په ټوله دنیا کې هغه خواره شوي، په خپل ځان باندې لومبیا رحم کول دي. دې دپاره ځکه مونږ مطالبه کوو، درخواست کوو، گزارش کوو چې یو چله مونږ له راکړي د کربغې شریف دپاره، د خپل ځان د اصلاح فکر دپاره یو چله په کربغې شریف کې مونږ له راکړي. زما دلته کې خواږه ملګري، تبلیغ والا ملګري الحمدلله ناست دي. زه ډېر زیات خوشحالېږم چې ما ته څوک ووایي چې فلان ځای کې مدرسه ده، فلان کې چلی، هغه د مدرسې د امور نه نوزګارېږي او ډېر دلچسپۍ سره کار کوي. الله ګواه دی، حاضر ناظر دی چې زما زړه هغه ته دعا کوي. زه نه پېژنم یم، نه دین کار دی کوي. زما تبلیغ چې کم کار وکړلو هغه ډېرو خلکو نه دی کړی شوی. پیسې خپلې خرچ کوي، وخت خپل ورکوي، یو کس ته مینت او زاري کوي، راشه دیندار راشه په دې کې کامیابي ده، راشه رانږدې شه مونږ. دغه سلسله کې زمونږ اجتماع، تبلیغي اجتماع په 3، 4، 5، 6 تاریخ باندې 3 نومبر روان زیارت ته ملګري ځي. نو تاسو ته په دغه اجتماع کې برپور د شرکت گزارش ته، درخواست ته، بلکې حکم دی ته دغه اجتماع ته خپل اوقات فارغ کړئ. دلته کې نن د ګشت ورځ هم وه، ملګرو مشوره کې زموږ خپل ترتیب خاص هم و، خو ملګرو مشوره کې هم دغه څیز پیش کړی و چې تاسو به بیان وکړئ. نو څو خبرې مې تاسو ته مخې ته عرض کړلې. نو دغه اجتماع دپاره کوم ځایونه چې ملګري هغه راغلي وي، کوشش وکړئ که دې ځای ملګري د دې ځای چې کوم ذمه دار ملګري دي هغې سره خپل نومونه او د دې څه ترتیب هغه طریقې سره هغه لاړ شي، او د کوم ځای چې کوم رونه هغه راغلي دي اوقات خپل فارغ کړئ. 4 ورځې که نه څه ناڅه په هغې کې هغه حصه واخلئ، 2 ورځې، 3 ورځې، 1 ورځ، چا سره څومره ورځې. الله جل شانه دې موږ صحیح معنو کې دینداره جوړ کړلی کې، د خپل ځان فکر دې را سره الله جل شانه پیدا وګرځولی کې، په خپل ځان باندې رحم کول موږ ته را نصیب وګرځولی کې. هذا واخر دعوانا.